د دې جینۍ نوم عایشه دی ملګرو. وایي دا وایي که زما پلار ماله مخې له راغی نو زه یې پرې تندي باندې ولمه که نه. دا اوس لیډي ډاکټره ده که نه او د خپل پلار نه ډېر زیات نفرت کوي. اصل وجه څه ده ښه چې د خپل پلار نه دومره ډېر زیات نفرت کوي. په تاریخ کې به تاسو په لومړني ځل اورېدلي چې یوه لور لږې او خپل پلار ولي. ښه که تاسو د واقعي نه خبر شئ نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. ښه ملګرو د دې جینۍ نوم عایشه دی ملګرو، چې دې نوم د دې چې دی نو 17 سال عمر دی که نه، او دا چې ده نو دا یو لیډي ډاکټره ده اوس ملګرو. چې ویل کله د جینۍ وایي که نه چې کله زه پیدا شوم که نه، وایي زما پلار چې ده نو زما مور له څخه طلاق ورکړ، صرف په دې وجه باندې چې دا جینۍ راوړه ملګرو. او د هغې نورې څلور ښځې دي که نه، د هغې اوس هم لوریانې کېږي ملګرو. دا وایي چې زه لیډي ډاکټر یم، زه اوس په خپلو خپو باندې ولاړ یم او زما مور څه ده، زه په خپله زندګي ښه په طریقه باندې تېروم، ښه په خوشحالۍ باندې خپله زندګي تېروم ملګرو. خو خپل له پلار نه وایي ځکه خفه یم ځکه چې کله زه پیدا شوم که نه، نو سیده ما له څه کړه، زما په سر باندې څه کړه، زما مور له طلاق ورکړو. صحافي دې تپوس ملګرو دی وایي چې په هغه ټایم کې زه پرېښی یم که نه، چې کله زه پیدا شوم زما په وجه باندې زما مور هم سره طلاق یې ورکړی دی ملګرو. د دې ویډیو کې ځکه چې د جینۍ ورته وایي که نه چې د الله پاک فیصلې مه چیلنج کوه ملګرو. موږ ټول له عبرت دی نن سبا که جینۍ پیدا شي نو ټول خلک پرې خفه وي، ډېر زیات مه خفه کېږئ. ګوره دا اوس جینۍ ده که نه، لیډي ډاکټره ده که نه، څومره غټ مقام ورته میلاو شو. که الله پاک چې څوک پیدا کړی دی هغه لپاره رزق هم پیدا کړی دی. نو تاسو ټول داسې چل مه کوئ، چېرته هم جینۍ پیدا شي په هغه هم خوشحالي کوئ، ځکه چې هلک پیدا شي په هغه باندې خوشحالي کوي، خو چې چېرته جینۍ پیدا شي نو دوی په هغه باندې خفه کېږي. ښه په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات دی عبرت دی چې چېرته هم چې جینۍ پیدا شي نو داسې کار مه کوئ. الله پاک فیصلې مه چیلنج کوئ. الله پاک چې کومه فیصله کوي هغه د انسان لپاره بهتر دی. انسان الله پاک پیدا کړی دی دې لپاره دی، د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی. نو تاسو هم چېرته داسې کار مه کوئ. که چېرته ستاسو په کورونو کې جینۍ پیدا شي نو تاسو هم چېرته داسې کار نه کوئ، که نو بیا به د نه لوریانې داسې نفرت کوي لکه دې نه چې کوي. که زما پلار ماله مخې له راغی نو زه یې په دې تندي باندې ولم. ولې څه اصل وجه څه کېدلی شي چې دا د خپل پلار یې څه ولګېد، دې په وجه باندې څه کړه، خپلې ښځې له طلاق ورکړو، دې مور له طلاق ورکړو. دې جینۍ د دې نوم عایشه ده، 17 سال عمر دی، اوس لیډي ډاکټره ده ملګرو. اصل حقیقت دی چې د ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو پښتنو ته ورسي.